هسپانیې حکومت په دغه هیواد کې د میاشتو هغو کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري د قانوني حیثیت د ورکړې یو طرح اعلان کړی دی. له دې څخه به لږ تر لږه 15 لکه ته کډوالو ته ګټه ورسیږي. سلامونه، ورځ مو پخیر دوستانو. نن ښایسته خبر د مهاجرت خبر د هسپانیې څخه لرو. هغه خلک چې په هسپانیه کې ژوند کوي کوشش وکړي دغه ویډیو ورسره شریک. د هسپانیې د ادغام ټولنیزو چارو او د مهاجرت وزیر ایلما سایز وویل چې د دغه مهاجرت په اړه دا نوې پرېکړه د هیواد لپاره یو تاریخي پیښه ده. د هسپانیې د کین اړخي حکومت ویان او وزیر ایلما سایز د سه شنبه په ورځ د 2024 کال د جنوري 28 اعلان وکړ چې د کابینې تر یوې مهمه پرېکړې وروسته د کابو 15 لکو کډوالو د استوګنې سندونه د قانوني کولو چاره پیل شوې ده. د دې پرېکړې پر اساس به هغو بهرني وګړو ته د استوګنې قانوني اسناد ورکړل شي چې هیڅ جرمي سابقه نه لري او ثابت کړی شي چې 2025 کال د دسمبر تر 11 نیټې د مخه لږ تر لږه تر 15 میاشتو پورې په هسپانیه کې استوګن و. اړوند موضوع په اړه په 2015 کال د 3000 ډیرو مهاجر غوښتل هسپانیې ته ورسیږي خو مړه شوي دي په لاره. د هسپانیې د ادغام د ټولنیزو چارو او مهاجرت وزیر ایلما سایز وویل دا زموږ د هیواد لپاره یو تاریخي ورځ ده. په لومړی سر کې به د کډوالو د اقامت یا استوګنې یو کلنه اجازه ورکړل شي چې وروسته به له غځېدو امکان هم وي. انتظار کیږي چې د قانوني حیثیت ترلاسه کولو لپاره د عریضو راټولول کار به پر اپریل میاشت کې پیل شي او د جون میاشتې تر پای به روان وي. حکومت په دې اړه نور څه ویلي راځي وګورو. د هسپانیې لومړی وزیر پیدرو سانچر کډوالو هسپانیې لپاره سرمایه پرمختګ او خوشحالي وبلل او په ټولنیزو نظام کې هغه ګډون ته اشاره وکړه. اړوند موضوع هسپانیې 294 افغانان او د هغو کورنیو غړو انتقال کوي چې د هسپانیې د سوسیالیستي ګوند په مشرتوب ائتلاف حکومتي د سترو اروپایي هیوادونو په پرتله د دې موضوع په اړه یو ځانګړی دریځ غوره کړی دی او د اقتصادي لپاره د کډوالو پر اهمیت ټینګار کوي. پر هسپانیه کې د کډوالو شمیر په دې وروستیو کلونو کې د هسپانیې تر ډیر شمیر کډوالو رسیدلی دی چې ډیر یې له لاتین یا جنوبي امریکا څخه راځي. په هسپانیه کې په دې وروستیو کلونو کې د مهاجرو شمیر لوړ شوی دی. د هسپانیې د احصایې د ملي ادارو د تازه ارقامونو په حواله په 2025 کال په دغه هیواد کې کابو 9.7 میلیونه داسې کسان ژوند کاوه چې په خارج زیږېدلي دي چې دا د هسپانیې د ټول نفوس کابو 20 سلنه ده. اړوند موضوع تر ایټالیا وروسته هسپانیه مهاجرو لپاره مقصد هیواد دی. سربیره پر دې په هسپانیه کې تر ټولو ډیر کډوال د مراکش، کولمبیا، وینزویلا، رومانیزیا او اکوادور څخه دي. په دې وروستیو کلونو کې د هسپانیې اقتصادي د اروپایي اتحادیې د نورو سترو اقتصادونو په مقابل کې ښه وده کړې دی او په 2025 کال کې د کابو 3 سلنه اقتصادي وده انتظار کېده. دغه وروستی خبرو او کېدای شي هر افغان چې په هسپانیه کې اوسیږي دغه یو ښایسته خبر ورته اوسي. نو تاسو کولی شئ چې کوم ملګري دوستان مو په هسپانیه کې اوسیږي کولی شئ چې دغه ویډیو ورسره شریک کړئ او هغې د دغه ویډیو او د دغه خبر په لیدو باندې به ډېر خوشحال شي. بیا هم مننه. د نورو ښایسته ویډیوګانو دپاره ما سره پاتې شئ. ښایسته د مهاجرت په اړه ښایسته راپور درته جوړومه. امید دی چې ستاسو خوښ شي او ویډیو لایک کمنټ سبسکرایب کړئ او د نورو سره شریک کړئ. بیا هم خدا پامان. سلام و احترامات دوستای عزیز. بیان که با زبان دری هم این را برای شما تشریح کنم. دولت اسپانیا طرحی را اعلام کرده است که بر اساس آن با مهاجرانی که در این کشور زندگی میکنند اما اسناد قانونی ندارند وضعیت اقامت قانونی داده می شود. پیش بینی می شود که حداقل 5 لک مهاجر از این طرح بهره‌مند شوند. وزیر ادغام امور اجتماعی و مهاجرت اسپانیا ایلما سایز گفته است که این تصمیم در مورد مهاجران برای کشورش یک رویداد تاریخی به شمار می رود. باز هم سخنگوی دولت چپگرایی اسپانیا و وزیر مهاجرت ایلما سایز روز سه‌شنبه 27 جنوری 2026 اعلام کرده است که پس از یک تصمیم مهم کابینه روند قانونی سازی اسناد اقامتی حدود 5 لک مهاجر آغاز شده است. بر اساس این تصمیم به اتباع در مرحله نخست با مهاجران اجازه اقامت 1 ساله داده می شود که امکان تمدید آن نیز وجود دارد. انتظار می رود روند دریافت درخواست های برای کسب و وضعیت قانونی در ماه اپریل آغاز شده و تا پایان ماه جون ادامه یابد.
دولت در این باره چه گفته است؟ نخست وزیر اسپانیا پدرو سانچر مهاجران را برای کشورش سرمایه پیشرفت و رفاه توصیف کرده و به نقش آن در نظام اجتماعی اشاره کرده است. موضوع مرتبط اسپانیا 294 شهروند افغان و اعضای خانواده آنان را منتقل کرد. دولت ائتلافی به رهبری حزب سوسیالیست در مقایسه با دیگر کشورهای بزرگ اروپایی موضوع متفاوت در مقابل مهاجرت اتخاذ کرده و بر اهمیت مهاجران برای اقتصاد کشور تاکید کرده است. شمار مهاجران در اسپانیا در سالهای اخیر شمار زیادی از مهاجران وارد اسپانیا شده اند که بیشتر آنان از امریکای لاتین و امریکای جنوبی هستند. بر اساس آمار تازه اداره ملی احصایه اسپانیا در سال 2025 حدود 9.7 میلیون نفر در این کشور زندگی می‌کردند که در خارج اسپانیا متولد شدند. این رقم نزدیک به 20% کل جمعیت اسپانیا را تشکیل می‌دهد. موضوع مرتبط با پس از ایتالیا، اسپانیا به یکی از مقاصد اصلی مهاجران تبدیل شده است. بیشترین مهاجرین ساکن اسپانیا از کشورهای مراکش، کلمبیا، ونزوئلا، رومانیا و اکوادور هستند. در سالهای اخیر اقتصاد اسپانیا در مقایسه با دیگر اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا شده بهتر داشته و در سال 2025 انتظار می رود که رشد اقتصادی آن به حدود 3% برسد. تشکر از همکاریتان. دوستا اگر ویدیو خوشتان آمد میتونین که با دوستا و رفیقا که در اسپانیا زندگی میکنن یا فامیلایتان در اسپانیا زندگی میکنن شریک بسازید و همچنان ویدیو را لایک، کامنت و سابسکرایب کنید. خدا کنه که جور و صحتمند باشید تا ویدیو دیگر. خداوند شما را در حفظ خود داشته باشد. خدا نگهدارتان. السلام علیکم.